تاسو تپوس وکړو چې هغه ونه نو دا هغه ونه ده ښه چې څلور قسمه میوې دي پکې دا وګورئ که نه دا بادام دی ماشاءالله او بادام یې غټ شوي دي دغه شانتې بیا دا خوبانۍ ده نو ماشاءالله په خوبانۍ کې هغه دانې هم غټې شوي دي اوس دې خوا راشه 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 هغه بره پکې وښیه هغه پکې وښیه هغه شلتالو دی او د هغې سره بلکل په ګاونډ کې هغه یو وینې هغه الیچه ده او دې خوا داسې راشه بوټي ته وګوره بوټی یو دی او میوې پکې څلور دي نو که تاسو هم داسې قسمه ونه په خپل کور کې لګول غواړئ او ځای سره کمی نو یوه ونه د خوبانۍ یا د الیچې په خپل کور کې نه لکئ او هغه چې داسې د 2 کالو شي نو بیا پکې رنګارنګ قلمونه ولګوئ رنګارنګ میوې وخورئ او د یو بوټي نه